السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر ملګري پوښتنه کوي چې موږ غواړو د پروفایل لپاره انځور جوړ کړو، څنګه کولی شم؟ ډیر اسانه طریقه ده. پروفایل لپاره انځور څنګه جوړیږي دغه به اوس په همدې ویډیو کې درته په داسې ډول وښیو چې مخکې به چا درته نه وي ښوولي. ډیر په زړه پورې انځور به انشاءالله تاسې بیا جوړولی شئ. او له دې نه مخکې چې موږ په ویډیو باندې شروع کړو، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ ته تقریبا په 4-5 میاشتو کې 1000 فالوور ټارګټ راکول شوی دی چې سخته ده. که دا پوره نشي موږ یوټیوب چینل کېدای شي ختم کړو. او زموږ د ټلګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ، هلته موږ اکثر ډیزاینونه درلیږو او لینک په ډسکرپشن کې دی. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، هلته هم موږ اکثر خپل ګرافیک ډیزاینینګ در سره نشرو، هغه هم در سره فالو کړئ چې لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې دی. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. د ډیرو ملګرو په غوښتنه پکسارټ کې یو ځل بیا موږ ډیزاینینګ کوو. پکسارټ دغه دی، تاسو ته په څنګ کې هم ښکاري. که پکسارټ در سره وي ښه ده ښه، که نه وي در سره موږ درته په ګوته هم ایښې ده دغه یو، او څنګ کې هم تاسې دغه نوم هم وینئ او د انځور یې هم وینئ چې پکسارټ څنګه رنګ دی. دغه بیا ډاونلوډ کړئ او په دې کې ډیزاینینګ کوو. هغه ډیزاینینګ چې موږ نشر کړی دی دغه دی، لکه موږ چې کوم جوړ کړی دی. غواړو تاسو د دغه دپاره یو ځل بیا موږ جوړ کړو. څه به کوو، تاسو به لاړ شئ دغه انځور چې کومه دی دغه انځورونه دي، دا ټول ډیزاینونه دي چې موږ ځینې جوړ کړي دي او ځینې مو ډاونلوډ کړي دي. دغه به تاسو ته د ټلګرام کې میلاویږي. په ټلګرام کې زموږ چې کوم ګروپ دی په هغې کې به درته میلاویږي انشاءالله. د ټلګرام ګروپ لینک موږ لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی. لاندې چې کوم لیکل تاسو ته ښکاري دغه چې تاسو ووهئ، تاسو ته لاندې ډسکرپشن خلاص شي، په هغې کې انشاءالله د ټلګرام ګروپ هم شته. هغې باندې چې کلیک کوئ تاسو ته به انشاءالله دغه ټول ډیزاینونه میلاو شي، دا څومره چې موږ ځینې جوړ کړي ځینې مو ډاونلوډ کړي دي. راځو له دغې نه موږ ډیزاینینګ جوړوو چې څنګه کېږي. دغه مې ووهلو، راغلم دلته، اوس دې ته یو انځور راخلم. انځور له کومه ځای راخلم چې داسې لږ راشئ دغه ځای کې تاسو وینئ ایډ فوټو مې وهلو. چې تاسې لاندې راشئ، فرض که زه ورته یو انځور خوښوم، همغه د عاش انځور مې ورته خوښ کړو. د عاش انځور مې خوښ کړو. د لومړي سر کې انځور کټ کوم، چېرته کټ کېږي دغه ځای تاسې وینئ. دا مې ووهلو، لږ مې داسې وړوکی کړو، بره نه مې هم وړوکی کړو، د څنګ نه مې هم وړوکی کړو. ټیک نشان تاسو دا وینئ په دې بره سر کې، دا مې ووهلو او مې وهلو. اوس د دې انځور بیکګراوند ختموم. بیکګراوند یې څنګه ختموم چې لږ داسې نور هم راشئ، د کینچي دی تاسو ته وینئ د کینچي مې ووهله او دلته څه دي د سړي شکل صرف باقي پرېږدئ، بیکګراوند یې ختموئ، دغه ځای به ووهئ. تاسو ولیدل سور رنګ څه پاتې شول، د سړي رنګ سور شو، د انسان رنګ سور شو، شاته بیکګراوند څه شو پاتې شو. اوس تاسو ته موږ ښایو چې څنګه. دغه بره سر کې سترګه نه ده، سترګه مې ورته خلاصه کړه، اوس تاسو وینئ بیکګراوند ختم شو. بیا مې دا بره سر کې دا سترګه بنده کړه، وینئ بیکګراوند بیا پاتې شو. دا مې صرف درته ښول. اوس بیا هم پکې لږ څه پاتې دي، تاسو ته په شاید تاسو ته نه ښکاري. انشاءالله تاسو چې کله په دې پکسارټ کې سترګې خلاصې شي تاسو ته بیا هغه هم ښکاري. یو نقص پکې شته، هغه څه دي زه اوس تاسو ته هغه ښایم. برش راخلم، یو بل ځای ته هم سور رنګ ورکوم څو هغه هم موږ سره په انځور کې پاتې شي او سره راشي. برش مې راواخیستو، دغه دی، دغه څنګ کې داسې وینئ دا ځایونه سپین دي، دې ته به هم سور رنګ ورکوم څو دغه موږ سره په انځور کې راشي. او دغه ځای چې کوم دی دغه ځای ختموم، ولې چې دغه د انځور سره نه دی، او د ځایونو ته رنګ ورکوم. وملیدو او نور چې څه پاتې دي دغه ځای لږ واضح نه دی، بلکې صحیح دی بلکل. او په دې بره سر کې لږ دغه ځایونه ترې ختموم، کټ کوم. تاسو به ښکاري درته وینئ څه مې وکړل، دا مو ترې ختم کړل. اوس تاسو ته وینئ انځور بلکل صفا کلیر راغلی دی. څه به وکړم، ټیک نشان به ووهم. ټیک نشان مې ووهلو، عاشه به دلته داسې پرېږدو چې پرېمښوه، او دا به لږ انځور به یې واضح کړو چې راشئ دغه ځای ته، دغه ځای به ووهئ. چې ومو وهلو رڼا یې تیزوو، رڼا چې تیزه کړو ښه نه ښکاري، لږ یې پیکه کوو، تور غنم رنګ بلکل صحیح دی. او بل دغه ځای وهو، رنګ ورته تیزوو، رنګ مو ورته تیز کړو، که بیخي تیز کړو ښه نه ښکاري، چې لږ داسې پیکه کړو ښه ښکاري. دغه ځای ته راځو، دی صفاوالی ښایي، صفاوالی به لږ ورکړو، ډېر نه ورکوو، 22 کې صحیح دی. دغه ځای دا رنګ دی، رنګ یې خړ کوئ او که نه دغه رنګ ورکوئ. رنګ مو دغه هم ورته تیز کړو، بلکل سر ته یې نه رسوو، سر نه لږ ردېخوا کوو. دغه رنګونه بدلوي، دې کې ګوتې مه وهئ. راځو دې ته، دا یې سپینوالی سپینوي، تاسې وینئ سپینوالی مو ورته سپین کړو، او دغې ته چې راشي دی توروالی توروي.
لکه تور ویښتان شول، تور سترګې وغیره، هغه دغه توروي. او دغه ته چې راشئ شین رنګ او خړ رنګ، وینئ زیړ رنګ، د زیړ شو د شین شو، لږ به ورته زیړ کو. دا خو وشول. اوس دغه انځور نری باید له لاندې نه ختم شي څو دې سره ښه راشي. هغه به چېرته ختمیږي؟ دغه د ربړ نشان وینئ، دغه مساحه چې ورته وایي په عربي کې، دغه نشان به ووهئ. دغه ځای کې تاسې د ربړ نشان بیا دغه دی وینئ، بیا به دغه ووهئ. برمو چې هلته ربړ ووهلو، لاندې بیا دغه ربړ ووهئ. چې مو وهلو دا بالکل بیخ ته راورسوئ. که داسې کوئ اوس تاسې ګورئ چې ړنګوم یې بالکل داسې ړنګېږي، ښه نه ښکاري. څه وکړم یو ځل په شا ځم، او که نه داسې ړنګوئ تاسو اوس وینئ نری ړنګېږي. او دغه ځای به لږ مخته یوسئ او دغه ځای بالکل په دغه ځای کې ودروئ، لږ یې راوروسته کړئ. اوس یې نری ړنګوئ سوکه وینئ، ډېر په زړه پورې ښه. او دغه ځای لږ ورته وروسته کوم او غواړم دغه ځایونو ته لږ رنګ ورکړم. رنګ یې به څه ورکوم؟ په دغه ځای باندې وینئ، بېرته یې راګرځوم، تاسو ته وینئ، بیا مو بېرته لږ رنګ ورکړو د څنګونو ته څو ښه راشي. تاسو ته وینئ، ما دغه ځایونو ته هم بیا په اخره کې رنګ ورکوو وروستو. تاسو دا ولیدل، رنګ یې پوره شو تقریبا پوره شو، او لږ یې تیزوو، داسې څنګونو ته مو هم پوره کامل رنګ مو ورکړو. خو دغه ځای ته بیا هم لږ رنګ پاتې دی چې باید ورکړل شي څو ښه راشي. تیز رنګ بیخي مه ورکوئ، بیا بد ښکاري. د سوکه پیکه رنګ چې ور پرېږدئ ښه ښکاري انشاءالله. او دغه ځای لږ داسې رنګ ترې اخلو. وشو، تاسو اوس وینئ چې خوښ مو شو، بیا به څه وکړئ؟ ټیک نشان به ووهئ. ټیک نشان مو ووهلو، اوس به د عاش انځور نه خوروئ، نه به یې خوروئ د عاش انځور. اوس به څه وکئ؟ یعنې د انسان انځور به اوس نه خوروئ، چې کوم څوک انځور مو چې ورته راخیستی وي. اوس موږ څه کړي ول؟ ټیک نشان به ووهئ. ټیک نشان مې ووهلو، اوس په دې کې زه نور ایډیټینګ نشم کولی. وینئ هر څه چې پکې کوم انځور کامل خوځېږي. اوس ورته یو بل سټیکر راخلم. سټیکر چېرته دی؟ دغه دی. سټیکر مې ووهلو، ما ورته دغه سټیکر راخیستی و، ما ته په اسانۍ راغلی و. تاسو کولی شئ دلته ورته ولیکئ ورد، په عربۍ کې ورد. ورد مې ورته ولیکل. اوس تاسو وینئ ما ته دغه ډېر ډوله ګلونه یې راته راکړل. هر ګل چې ستاسو خوښ وي هغه ورته راخیستی شئ، ستاسو مرضي. زه فرض که تاسو د لا ښه پوهاوي لپاره دغه ګل ورته راخلم، ورته راوام اخیستو او دغه ځای کې ورسره لګوم، ورسره ومې لګولو. وشو چې دا هم وشو، بیا مې ټیک نشان ووهلو. بر سر کې وینئ ټیک نشان مې ووهلو. اوس ورته بیا دلته بل سټیکر راخلم، تاسو ونه کتو. سټیکر مې ووهلو دغه ځای، او دلته ما تیار سټیکر راخیستی دی دغه. تاسو د لا ښه پوهاوي لپاره څه به وکئ؟ تاسو به دغه شکل راشي، دلته سرچ به ووهئ. سرچ به تاسو څه ورته ولیکئ؟ کتابت. وینئ کتابت به ورته ولیکئ. تاسو به دغه ډیزاینونه درته راشي. تاسو دا ډیزاینونه وینئ چې دغه درته راغلل. دې کې دا شو، دې باندې لیکلی شئ، دا شو، دې باندې لیکلی شئ، لاندې راشئ، دغه شو، دې باندې تاسو څه کولی شئ؟ لیکلی شئ. مونږ کوم یو راخیستی و؟ دغه یو م راخیستی و. دا مو بیرته ووهلو. دا مو ولې راخیستی و؟ ځکه چې د دې رنګ دې سره یعنې میچینګ لري، یعنې ورسره یو ځای دی. اوس دا د انګریزۍ لپاره دی، دې طرف نه شروع دی، په دغه ځای باندې ختم دی. موږ به دا د عربۍ طرف ته واړو. څنګه به کوو؟ دغه ځای ته راشئ، دغه ځای ته چې دغه ځای مو ووهلو، او بیا دغه ځای ووهئ. موږ کتو هلته بر اوړي، تاسو بر ورته پام دی، بر اوړي را اوړي، د انګریزۍ طرف د عربۍ طرف. عربۍ طرف ته مو دا واړولو چې اوس لږ مې کوږ کړو، اوږد مې کړو، پلن مې کړو، بلکې لږ نور هم غټوم په دې ډول. بالکل صحیح دی. د مې لاندې ورکړو، بلکې د دې رنګ لږ د لاندې ځای نه بدل دی. دغه هم غواړو لږ ورته بدل کړو. څه به وکړو؟ دغه ځای ته راشئ، لږ یې پیکه کوئ، بلکې بالکل لږ یې پیکه کوئ، دلته یې رنګ تیز کوئ. اوس بالکل صحیح دی، نور پکې د ګوتو ول ډېر نشته. ټیک نشان مې بره ووهلو، او دغه بیا دوباره کاپي کوئ. دوباره دا نشته چې تاسو دوباره اوس بیا راخلئ. کاپي مې کړو، بره ځای دغه ځای مې ووهلو. وینئ بیا مې څه وکړل؟ دغه ځای مې ووهلو. دا د کاپي ځای دی، کاپي شو. وینئ دوه شول. اوس دې ته رنګ بدلوم، بیخي ورته رنګ بدلوم. غواړم دغسې رنګ ورکړم. څنګه به کوم؟ همدغه ځای ته به راشم، دغه ځای ته چې راغلم. اوس نورې ګوتې پکې نه وم، یوازې دغه ځای ته راځم.
دا رنګونه بدلوي را بدلوي. دا مې ووهلو، تاسو د وینې دا ټول رنګونه بدلوي را بدلوي. موږ به څه کوو؟ مناسب رنګ به وګورو. لږ داسې راځو ګورو چې کوم یو رنګ ورسره مناسب ښکاري. دغه رنګ ورسره بالکل مناسب دی انشاءالله. بالکل بس صحیح دی. نور پکې د ګوتې وال ډېر نشته. لږ به یې پیکه کړو، بلکې صحیح دی. نور د ګوتې وال پکې نشته انشاءالله. صحیح دی. خوښ مو دی. څه به وکړئ؟ ټیک نشان به ووهئ. ومو وهل که نه؟ اوس به تاسو څه وکئ؟ بیا به ټیک نشان ووهئ څو دغه ونه خوځېږي دغه دوه. اوس به تاسو څه وکئ؟ لیکلو ته به لاړ شئ. لیکل چېرته دي؟ دغه دي ټي ټایپ ټیکسټ، یعنې ټایپینګ ټیکسټ هر څه چې تاسو عائشه ورته لیکو. عائشه هغه به دلته ولګوو. لږ وړوکي کول غواړي. د څنګ کې کوږېږي، وینې چې کوږومه صحیح دی، بلکې وړوکي کول نه غواړي. رنګ به ورکړم، کوم رنګ به ورکړم؟ دغه رنګ ورته صحیح دی. دغه رنګ بالکل صحیح به انشاءالله چې ورسره وښکاري. غالبا زه په خپل ګمان دا وایم. تاسو هم چې کله پکې سترګې خلاصې شي تاسو به هم پې همدغه شان پې پوهېږئ. وینئ بالکل صحیح دی. هېڅ اوس به همدغه انځور لیکل به زه دوباره بیا کاپي کړم. چېرته کاپي کېږي؟ دغه ځای ته راشئ او دغه ځای ووهئ. وینئ کاپي شو. دلته به زه اوس ولیکم الحسیني، عائشة الحسیني. الحسیني مو ولیکل. دغه اوس دې سترګې کش کومه، تاسو ولیدل صحیح شول. او دغې ته کوم رنګ ورکوم؟ دغه ډول رنګ ورکوم. دپاره چې کوم لیکل شوي دي. رنګ چېرته ورکول کېږي؟ کلر مې ووهلو او دغه ځای مې ورپسې راواخیستو، دغه څنګ او دغه نشان مې په دې باندې کښېښو. صحیح دی بالکل په زړه پورې. دغسې لږ وربره کول غواړي. بالکل صحیح دی. څه به وکړمه؟ اوس به زه ټیک نشان بیا ووهم. ټیک نشان مې ووهلو. اوس زه ورته خپله لوګو راخلم. زما لوګو چېرته ده؟ هغه په سټیکرو کې پرته ده. دغه ځای تاسو وینئ سټیکر مې ووهل او دغه ځای ما خپل ځان سره لوګو حفظ کړې ده. دغه ځای کې تاسو دا زما لوګو وینئ. دغه زما لوګو شوه. لږه یې وړه کومه او دغه ځای کې ورسره ږدم. ومو کتو انځور څه شو؟ جوړ شو. ټیک نشان مې ووهلو. دغه ځای اوس ډاونلوډ کوم. ډاونلوډ مې کړو. دا اوس ما سره په ګیلرۍ کې پروت وي. اما په همدې پکسل کې زه نشروم، دغه ځای به ووهم. او که داسې نشروم چې بل څوک هم په همدغه ډول انځور ترې جوړ کړي، بیا به څه کوم؟ دغه به هم آن کم. آن شو دغه ځای. تاسو ته اوس ولیدو آن شو. او دلته به څه وکړم؟ هشتاګ به وکاروم. داسې راشئ د عربي ته، افغانستان، افغان، طالبان، هر څه هشتاګ چې تاسو کارولو هغه بیا دلته ورسره کارولی شئ. او دغه ځای کې د انګریزي هشتاګ هم کارولی شئ. افغانستان، طالبان، افغان فلیګ، آرمي، دا هر څه چې بیا ورسره کارول هغه بیا تاسو ورسره وکاروئ. څه به ووهم؟ شیر به ووهم او ډن به ووهم. چې مې وهلو انځور به څه شي؟ شیر به شي. اما موږ نه شیر کوو، یوازې مو تاسو ته د ښوونې لپاره دغه کړی و. انځور جوړ شو. کومه دی انځور؟ زه اوس تاسو ته په ګیلرۍ کې ښایم. دغه د ګیلرۍ ته راغلمه. هغه انځور دغه دی. وملیدو دا انځورونه ما مخکې جوړ کړي ول. کوم چې تاسو ته خو ولیول هلته مې په لومړي سر کې درته وښولو. دغه دی. دغه انځور مونږ اوس جوړ کړو. دغه مونږ مخکې جوړ کړی و. تاسو ولیدو. دې کې مو لږ دغه ځایونه ورته غټ کړي ول. تاسو که غټ کړئ تاسو والا به هم ښه ښکاري. او دې کې لږ واړه دي. دا دومره چندانې ښه نه ښکاري. دې کې مو په سوچ او تدبر سره دا جوړ کړی و. لږ مو ورته غټ کړي ول. یعنې دغه ځایونه ورته لږ بیا غټ کړئ. دغه وه د انځور جوړولې اسانه طریقه چې څنګه تاسو کولی شئ پروفایل لپاره انځور جوړ کړئ. مثلا فیسبوک پروفایل شو، د سوشل میډیا کې د هر اپلیکیشن لپاره تاسو کوم پروفایل جوړولو هغې دپاره دغه اسانه طریقه ده. او یا هم هسې ډیزایني انځور جوړولو. له دې پرته زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. او همدغه شان موږ هلته هم اکثر ګرافیک ډیزاینینګ نشروو. او زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ. هلته هم موږ د ګرافیک ډیزاینینګ نشروو. او اوس چې کوم دغه انځورونه موږ درته وښول د ګیلرۍ دغه انځورونه دا ټول دا ځینې موږ خپله جوړ کړي دي، ځینې مو ډاونلوډ کړي دي. دغه هم موږ د ټیلیګرام په دې ګروپ کې انشاءالله در سره نشروو. تاسې د زموږ ګروپ وینئ د شیشې پر مخ. او همدغه شان لینک کې تاسو په ډسکرپشن کې هم موندلی شئ د زموږ د ټیلیګرام د ګروپ لینک. او زموږ د ټویټر ګروپ لینک هم تاسو په ډسکرپشن کې موندلی شئ انشاءالله. او باقي مو ته سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او دا مې یاد هېره شوه، له دغې نشراتو نه به تاسو د فسق او فجور ته ګټه نه پورته کوئ. یوازې تر دین مبین اسلام ته او هیواد ته او پښتو ته قام او ملت ته ترې خدمت پورته کوئ.
که مو تر فسق او فجور ته خدمت پورته کړو د قیامت په ورځ مو غاړه بنده ده او د قیامت په ورځ به ستاسې ګریوان او زما به راسي د الله په نزد. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.